دوستانو نن زه تاسو ته ښایم چې خپل موبایل کې به مونږ څنګه داسې یو ښایسته غوندې تصویر جوړولی شو لکه زمونږ خپل پکچر مې ویستلی وي هغه ایچ ډي جوړ کړو. نو رابشئ پلی سټور له پلی سټور سرچ کې به ولیکئ 360 380 کیمرا به ولیکئ او سرچ به کوئ. چې سرچ هم کړه نو داسې خو ډېرې پیک راوړي، خو دا اولنی چې کوم دا ښکته دا څو پیک هم دي دا به نه را ډاونلوډ کوئ. دا کیمرا 380 چې کوم ده دا اولنی دغه به کلیک کوئ. دا چې کوم دی 100 میلیونو کسانو دا ډاونلوډ کړی دی دا کیمرا. را بشئ 360 کیمرا چې کوم ده کولو به یې کوئ. دې کې تاسو د ډي اس ایل آر ما چې کوم تصویران وباسئ هغه هم دې کې تاسو ډېر مزیدار جوړولی شئ، ایډیټ کولی شئ. را بشئ البم له سیلفي پکې هم ویشتلی شئ. دې کې البم له چې رالی دې ګوټ کې دې خوا به یو پیج واړوئ داسې، نو دلته چې کوم ستاسو تصویر وي، مثال دا اوس تصویر رالمه دا ډېر ښه تصویر دی، دا وګوره څنګه ښکاري. دا اوس زه تاسو ته جوړومه. نو دغه چې کوم دی دا بدون دی سړی چې دغه به کلیک کوئ. چې دا هم کلیک کړو نو دلته به دا دریم چې کوم دی دغه به کلیک کوئ. سویچ دی که څه دي ښکاري خو نه. چې کلیک هم کو اپلی به کوئ. دا داسې به لږ بوځئ چې اپلی هم کو. ډېر شیزونه دي نور هم چې اپلی هم کو دغې ړومبي له به بیا راشي. دلته به لږ رنګ ورکوئ، سپین به یې کوئ تصویر داسې. سپین هم کو نو دا به سیو کوئ. را بشئ که بلر کوئ هر څه موجود دي خو ایډیټینګ له به راشئ. دغه چې کلیک کوئ دلته رنګ تاسو نور هم سپینولی شئ داسې. دا کلر به کلیک کوئ. دا وګوره سور شو. شاډو به لږ کلیک کوئ چې ویښته یې لږ تور شي. دې سره سترګې دا هر څه تورېږي. دې سره لږ نور رنګ هم تاسو کمولی شئ او سیو یې کوئ واپس. بیا به یې سیو کوئ داسې بره ګوټ کې چې کلیک کوئ نو دا ستاسو ګیلري کې سیو شو. دا دی رالم ګیلري له. دا وګوره څومره ایچ ډي شو، صفا داغ ماغ هېڅ هم نه ښکاري، ټول صفا کوي داغونه پکې. او دې تصویر ته وګوره دا تصویر او دا موږ ایډیټ کړو.